سلامونه دوستانو، زه یم نقیب ودان او تاسو ګورئ ودان کې څنګه کولی شو پکسارټ باندې یوټیوب ته تمنیل جوړ کړو. چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن بټن دباو کړئ. راځو پکسارټ ته. تر لاندې تاسو راسئ، تاسو ته لیکلي پک کنوینس هغو کې به تاسو ولاړ شئ 1280,220 به انتخاب کړئ. ایډیټ ایمیج باندې په کلیک وکړئ. اوس به راسئ مثلا دې کې تاسو ټکس لګولی شئ، ایډ فوټو کولی شئ. زه فوټو ریډ کوم، فوټو ریډ کړئ. مثلا دې بیکګراؤنډ ما ایسته کړی ده په بیجي ریموو باندې، او تاسو هم لرې ایسته کولی شئ. بیجي ریموو سرچ کړئ په کروم کې، کروم براوزر کې، هلته به تاسو ته راشي. مثلا دې سره اوس زه ټکسټ ورکوم. Make thumbnail for YouTube. څنګه کولی شئ د یوټیوب لپاره thumbnail جوړ کړئ for YouTube channel. Make thumbnail for YouTube channel. دا وګورئ، دا ما اوس ورکړو. دا به زه ګوته په ذریعه راواخلو، غټې کړئ. دوستانو ډېره اسانه او ساده طریقه یې ده. که چېرته تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ. داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پایه وګورئ. وګورئ دوستانو، سور کلر په دې کې غوره راځي، ښه ښکاري. سپین بیکګراؤنډ باندې سور کلر، تور کلر، بلو کلر، دا کلرونه ښه ښکاري. وګورئ دوستانو، په پښتو باندې لیکنه ورسره کوو. پښتو باندې ولیکل یوټیوب لپاره تمنیل زده کړه. اوس له دې سره موږ سایز زده کوو. سایز یو څه غټوو، دې سره تصویر ورغه څه راځي څه موږ واغلو. دوستانو ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پایه وګورئ. ځکه د ودان ټیک څخه زه تاسو ته روزانه داسې خوندورې ویډیوګانې جوړوم. یوټیوب لپاره تمنیل زده کړه. دوستانو ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پایه وګورئ. دا غوره سټوک ته ورغلو، دې ته مې بیکګراؤنډ ورکړو. موږ سره